اوس لګی دی په دنیا کې دا غټ غټ جنګونه په اوبو باندې دي دینه پس چې کوم جنګونه به راځي او په اوبو اوس هم په اوبو جنګ دی یو هرمز اوبه به زما بل وی زما به دا ابنای خالد ابن ولید دی دا خالد ابن ولید هغه هرمز مردار کړو خدا خو هغه په خوانه قوم پرس خلک را روان دي د ایران دا په دین باندې جنگ نه کوي دی په خپل قوم جنگ کوي دا اوس هم چې کوم جنگ روان دی دا دین جنگ نه دی صفا الفاظو کې راته وایم که څوک دوکه کیږي ابا ځان به دوکه کې چولې دا پزمکه جنگ دی پزمکه یو طرف ته يهودي دی د الله دشمن او بل طرف ته د صحابه او د اسلام دشمن دی مشرک مجوسی د مجوسیانو فکر ور سره دی دوه پزمکه جنگ دی په دې په خړاوه دی غرض مې دا دی وسم په دنیا کې د جنگونو په وبو روان دي زمونږ د انډیا لانجام اکثر په وبو باندې کستا ځخه وبې ډیر را پرې خو دی وبې کیمرا پر 37 معاهده اقوام متحده کې همیشه زموږ د طرف نه دا شکایت زموږ د حکومت طرف نه چې انډیا د 37 معاهدي لحاظ نه کوي دغه خیال نه ساتي دا وبچ کم دی چې کله زموږ زیاتې پکاري نو هغه معاهدي مطابق زیاتې نه را پریدي او چې کله دلته زموږ سره وب ډیر شنو غوي ډیر را پریدي زموږ کلی ویسي زموږ پټي ویسي فصلونه ویسي په وبو باندې جنگونه بین الاقوامي نقشې ته وګوره تا ته پته ولګي را روان جنگونه په وبو باندې د وبو دومره یو اهم سیز دی د تجارت په لحاظ ما هم دی د سکلو په لحاظ ما هم دی او د فصلونو د خړوبولو په لحاظ ما هم دی زموږ په دې څلورونو صوبو کې جنگ د وبو دی وبو جنگ د سند او د پنجاب لوی جګړه په دې روانه ده او زموږ د صوبې چې کومه جنوبي اضلاع دي چیرې د فلانی سین له موږ له څومره یې سره کړل او موږ له څومره راکړل موږ له دومره راکړل موږ همیشه چې په میټینګ کې ګوري سرکاري میټینګونو کې پم دی جګړه خپل ملک دنه چې موږ له وب کمی دي موږ له نهرونو کې وب ډېرې کوي زموږ فصلونه خراب شو دا او دا د اوبو د اهمیت نه کله انکار نشي کېدلی دا د الله عظیم نعمت کم قوم که د الله رب العالمین په دې نعمت شکر ادا کو الله به ول ډېری کی او که شکر نه ادا کوي استغفار د ګناهونو نه توبه د انو بس الله رب العالمین ورله دا سزا ورکی چې وبې کم شي او یا خډيري خدای کیږي لکه زموږ په عمل کې وب ځای کیږي زموږ ملک اصل کې دی زرخیز ملک د زرخیز ملک دی زراعتي ملک دی او دا په دنیا کې وسه پورې دی 100 کال مخکې د دنیا په هغه ملکونو کې چې وب پکې سوي ډېرې وي او موسم یې ډېر مزیدار اوس دا هغه ملکونو کې شامل شو چې د اوبو قلت والا ملکونو په لیست کې 100 کال کې زموږ ملک شامل شوی دی هغه ملکونه چې د اوبو کمې پکې په تیزی روان دي پاکستان پکې اوس په هغه لیست کې داخل شوی دی د سیدا نور خوشا ملکونه چې بین الاقوامي سطح باندې حرارت سیوا کېږي دا څومره کارخانې ډېرېږي ګاډي دي لنټر کورونه دي چې د خټو کوري خو حرارت به کمی کنه چې څومره نور په لګيږي تپ نه کوي چې څونه لنټري تپ ډیر کوي دا تپ ډیریږي لګیا دی دا ګرم گاډي چې په دې اوړ کې خواته ورته ریږي او تا باندې دا ګرمه ورش دا خو بل چرته نه چې په دې هوا کې تحلیل کیږي کنه د دې اثر په هغه ګلیشیرز باندې پریوزي کوم چې په کوم غرونو باندې په کلونو کلونو واوري پرتی او په ترتیب به لیکې دي او دا سیندونه به آباد هغه غرونه لګي ډېر په تیزی سره غواوري لیکيږي او په کمیدو دي او ځای کېږي سمندر ته رواني سمندر ته وبلاړي به زموږ د استعمال نه وته سمندر وب سوکس کله نشي او د سکلو نه دي او ترخی دي یا تروی دي او چې کوم خيار قومونه یغوي سکي او خيار قومونه هغه د خپل سیندونو په خلاصه کې دام ځان سره سٹاک کوي د ډیمونو په صورت کې د خزانو په صورت کې د لپاره خپل سٹورونه وي جوړ کړي هغه دا سیندونو لاسه کې د اسمان د باران وبنه ځای کوي د باران د وبو لپاره غوي دا سیستم کړي په داسې بهترینو ځایونو کې چې هغه ابو هوا له سره صفای د باران وبال ته جمع کیږي باقاعده سٹور پرتی غوي سره چې دا زموږ د ضرورت لپاره په کار راځي او زموږ انتهایی ډیر زیات وبل کله اوس چې کوم باران نو شو څومره باران وشه دا چې په نور ملکونو کې دا وبټول سٹور کوي ځان سره دا ټول لاړې سمندر ته ورځي کراچۍ ته ور رواني په اسخان آلو کې بهيږي ولته بزی لګیا وي د دې سٹور کېدو څه ترتیب نشته څه سیستم او دا کارونه زما واستاني د حکومت ذمہواری ده خو زما واستا په اختیار کې چې کوم د وبو استعمال لې په دې په کار د چې مونږه احتیاط کو کني الله برنده نعمت واخلي مونږ هم ډیر به درد یو په دې باب کې واځي حکومتونه غافل نه دي مونږ هم انتهایی غافل یو